عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: أنا. فخرج وهو يقول: أنا. رواه البخاري ومسلم. درنو اوریدونکو نن مو غوښتل چې تاسو ته د ټلیفون په آداب باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث یو برخه در واورم. د ټلیفون آداب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې ده. برابر خبره ده چې په هغه وخت کې ټلیفون نه و، خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې هغه آداب دي چې هغه ټلیفون ته هم ور شامل دي. د ټلیفون په آدابو کې ډیر مهم ادب هغه چې اول ادب ده هغه په مکالمه او خبرو کې میانه روي ده. یعنی ډېری خبرې به په ټلیفون باندې نه کې، خلک به نه تنګوي، ځکه چې دغه مصارف چې کوم په مکالمه باندې راځي او په خبرو باندې راځي هم ستا وخت ضایع کوي او هم ستا مال تباه کوي. نو له دې شیانو نه باید ځان وژغوري. دویم لوی او کلیدي ادب د ټلیفون د استعمال هغه د چاته چې زنګ وهي هغه به نه تنګوي. لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې مونږ مخکې تاسو ته وویلې، جابر رضی الله عنه حدیث ته چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مې راوبله، یعنی د هغه دروازه مې ور وټکوله یا هغه ته مې غږ او آواز وکړ. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلې چې څوک یې یا دا څوک دی؟ نو ما ورته وویل چې زه یم. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راووته او دا کلمات تکرارول: انا، یعنی زه خو زه یم، ته څوک یې؟ ته چې وې زه یم، نو زه خو زه یم، نو ته څوک یې؟ دا حدیث بخاري او مسلم دواړو روایت کړی دی. یعنی دې کې یو ادب د ټلیفون موږ ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې تاسې به په ټلیفون کې څوک نه تنګوئ چې ته ورته زنګ ورته ور ووهې او ورته ووایې چې پیژنې مې، زما غږ اورې، ولې ته خو زما انډیوالې، ته خو داسې ولې زما لمبر تا سره ثبت نه دی، ولې ته ما نه پیژنې، تا ته خو ما لمبر در کړی و. نو دغه خبرونه باید په ټلیفون کې انسان ځان وژغوري، ځکه چې دا اوریدونکی هم تنګوي او وخت هم ضایع کوي. نو په کار دا ده چې څوک یو چاته زنګ وهي هغه باید ورته ځان ور معرفي کړي، او که څوک د یو چا کور ته ورځي هغه باید ځان لومړی ور معرفي کړي. کیدای سي دا مریض وي او د ده له ذهن نه د ده هغه آواز وتلی، یا مثلا کیدای سي ټلیفون کې لمبر ثبت وي خو اوس ډیلیټ سوی یا ټلیفون ډک وي له لمبرونه، د ده لمبر پکې نه ځایږي. نو همدغه ډیر مهم آداب د ټلیفون دي چې باید انسان یې مراعات کړي او مسلمان یې مراعات کړي او له دې شیانو نه ځان وژغوري. بل دا دی چې د ټلیفون کوونکی باید چا سره چې اړیکه نیسي د هغه وخت په نظر کې ونیسي چې هغه په کوم حال کې دی او د هغه حال باید په نظر کې ونیسي، ځکه چې په داسې حال کې ورته زنګ وهلی چې هغه مثلا مصروف وي په دې وخت کې، هغه په بل کار کې مشغول وي، د هغه وخت خراب نه کړي. همدارنګه په جماعت کې د ټلیفون ګل کول یا خاموش کول یا صامت کول چې دا ډیر مهم امر دی د دې لپاره چې مونځ کوونکو داسې خلکو ته ضرر نه رسوي. او د ټلیفون هغه ټول آداب باید موږ په نظر کې ونیسو چې موږ ته شریعت بیان کړي دي او موږ ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو څخه موږ ته معلومیږي. الله جل جلاله دې موږ ته په شریعت باندې عمل را په نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.